السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسې د کسرونو څلورګونو عملیو ته رسیدلی یو. په نننۍ برنامه کې به د جمع او تفریق له عملیو سره انشاءالله اشنا کیږو. د جمع او تفریق د عملیو لپاره دوه حالتونه شتون لري، یا به مخرجونه مساوي او یا به مختلفي. کچیری مخرجونه مساوي له مساوي مخرج څخه یو په نظر کې نیسو، صورتونه یې که د جمع وي جمع کوئ او که د تفریق وي تفریق کوئ. کچیری مخرجونه مختلفي مخرج څخه ګډ مخرج یعنی LCM نسو او په هر مخرج باندې جلا ویشو له صورت سره یې ضربو. په دې ترتیب صدا کیږي. دقت وکړئ، په ترتیب سره هر طریقه په تفصیل سره وایو. لومړی راځو کچیری مخرجونه مساوي وي. لومړی کچیری مخرجونه مساوي وي نو په دې ډول ترسره کیږي. دقت کوئ، کچیری د کسرونو مخرجونه مساوي وي. کچیری د کسرونو مخرجونه مساوي وي نو په دې ډول صدا کیږي. دقت کوئ، کچیری ولرو A پر B مثبت منفی، B پر B مثبت منفی، C پر B نو دا مساوي کیږي. دقت کوئ، مخرجونه د هر کسر B او B دي یعنی یو له بل سره مساوي دي. له مساوي مخرج څخه یو لیکو. صورتونه که جمع وي جمع کوئ، که تفریق وي تفریق کوئ. A B او C. مثال ته دقت وکړئ، په مثالونو کې په مفهوم باندې سرته رسیږئ. که ولرو 2 پر 4 مثبت 3 پر 4 وایي چې دغه سوال ساده کړئ. نو موږ زده کړي دي چې که چیرې مخرجونه مساوي وي د مخرجو څخه یو په نظر کې نیول کیږي او صورتونه یې که د جمع عملیه وي جمع کوئ، که د تفریق وي تفریق کوئ. په دې ډول له مخرجو څخه یو مخرج 2 مثبت 3 مساوي کیږي 9 پر 4 سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ، 1 پر 2 مثبت 8 پر 2 مخرجونه مساوي دي. د دې مخرج هم 2 او د دې کسر مخرج هم له 2 سره مساوي ده. له مساوي مخرجو څخه یو صورتونه جمع کیږي مساوي کیږي 9 پر 2 سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ، په دې ډول کره کړل شوی وي 3 پر 8 منفي 1 پر 8. دا چې مخرجونه مساوي دي نو له مساوي مخرجو څخه یو په نظر کې نیول کیږي او نظر منځنۍ لمې ته عملیه ترسره کوو. مخرجو څخه یو مخرج 3 مثبت نه بلکې منفي، ځکه ترمنځ علامه منفي دو، منفي 1 مساوي کیږي 2 پر 8. نور هم ساده کیږي، که اختصار کو صورت هم پر 2 دی ویشور ده، مخرج هم پر 2 ویشل کیږي چې جواب کیږي 1 پر 4. یو بل مثال ته دقت وکړئ، که چیرې راکړل شوی وي 15 پر 4 وایي ساده کوئ د 3 پر 4 کسر سره. دقت کوئ، له مخرج څخه یو په نظر کې نیسو، صورتونه تفریق کوو. 15 منفي 3 مساوي کیږي 2 پر 4. که اختصار کو صورت هم پر 2 مخرج هم پر 2 دی وشورده.
یو پر دو سره مساوي کیږي. که مخرجونه یې مخرج څخه یو کلمه ترمنځ مثبت وي جمع کیږي او که ترمنځ کلمه منفي وي تفریق کیږي. دویم حالت راځو که چیرې د کسرونو مخرجونه مختلف وي نو ګډ مخرج نیول کیږي او د هر کسر په مخرج باندې ویشل کیږي لصورت سره یې ضربیږي. دقت کوئ. دویم حالت ده که چیرې مخرجونه مختلف وي. کچيري مخرجونه مختلفي نو په دې ډول ساده کوو. دقت کوئ. مثال ته کولرو یو پر دوا مثبت درې پر دوا درې پر څلور یعنی مخرجونه مختلفي. د دې ساده کولو لپاره مشترک مخرج یعنی LCM پیدا کوو. په دې کې LCM یا ګډ مشترک له هغې مخرج څخه عبارت ده چې هم پر ځان او هم پر بر یعنی پر دواړو که درې پر درې که څلورې پر څلورو کسرو مخرجونو پر هر یو جلا جلا وویشل شي. څلور په نظر کې نیسو ځکه څلور هم پر دې کسر مخرج او هم د دې کسر پر مخرج باندې ویشل کیږي. څلور تقسیم دوه کیږي. همدغه دوه چې لاسته رالو لصورت سره یې ضربیږي یعنی دوه ضرب یو منځنۍ علامه مثبت ده مثبت. څلور تقسیم څلور یو کیږي یو ضرب درې. جواب کې یو ضربي دوه دوه درې ضربي یو درې درې دوه پنځه څلور خپل لیکو. په دې ډول ساده کیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي درې پر اته مثبت دوا پر څلور مثبت پنځه پر دوه. وای دغه سوال ساده کړئ. د دې ساده کولو لپاره مشترک مخرج پیدا کوو چې مشترک مخرج یعنی ګډ یا LCM اتو څخه عبارت ده ځکه دا داسې عدد ده چې په واړو مخرجونو باندې پوره د ویش وړ ده. که چیرې اته پر اتو باندې شو یو سره مساوي کیږي یو ضرب درې یو ضرب درې علامه مثبت ده مثبت. که اته پر څلورو باندې وویشو مساوي کیږي له څو سره له دو سره دوه ضرب دوه څلور کیږي. که چیرې پر دو باندې وویشو مساوي کیږي له څلورو سره څلور ضرب پنځه مساوي کیږي له شلو سره څلور ضرب پنځه مساوي کیږي له شلو سره. اته په خپل حال لیکو یو ضرب درې درې کیږي او دا موږ راسن تقسیم کو پر څلورو چې مساوي کیږي له دو سره دوه مو له دو سره ضرب کو څلور یعنی راسن دلته موږ ضرب کړی دی. درې مثبت څلور اوه کیږي اوه مثبت شل له اوه ویشتو سره مساوي کیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي درې پر شپږ مثبت پنځه پر درې وای دغه ساده کوي. مشترک مخرج پیدا کوو چې مشترک مخرج عبارت ده له شپږو څخه. شپږ لیکو هم پر دې او هم پر دې شو شپږ تقسیم شپږ یو یو ضرب درې درې منځنۍ علامه مثبت ده مثبت. شپږ تقسیم درې دوه
2 ضرب 5 له لسو سره مساوي کېږي. 10 مثبت 3 14 کېږي. 14 پر 8 مساوي کېږي له 14 پر 8 سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي 3 1 پر 2 مثبت 2 1 پر 2 د دې ساده کولو دپاره باید موږ او تاسې لومړی محلول کسر په غیر واقعي کسر باندې تبدیل کو، یعنی د غیر واجب کولو عملیه اجرا کو. 3 ضرب 2 شپږ کېږي، یعنی غیر واجب کولو کې موږ ویلي وو چې صحیح عدد برخه له مخرج سره ضربېږي او له صورت سره جمع کېږي. 3 ضرب 2 شپږ، شپږ مثبت 1 اوه کېږي. مخرج په خپل حال لیکل کېږي مثبت 2 ضرب 2 څلور، څلور مثبت 1 15 کېږي. مخرج په خپل حال لیکو. مشترک مخرج څخه یو په نظر کې نیسو او صورتونه یې جمع کوو، صورتونه یې تفریق کوو، ځکه د دوی ترمنځ علامه د تفریق ده. اوه منفي 15، اوه منفي 15 مساوي کېږي له 2 سره 2 تقسیم 2 حاصل 11 ته راځي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي موږ او تاسو ته چې ووایي ساده کئ 15 پر 4 منفي 1 پر 2، دا په دې ډول ساده کېږي. مشترک مخرج پیدا کوو چې له 4 څخه عبارت ده. 4 تقسیم 4 1 ضرب 5 15 کېږي. علامه منفي ده، منفي 4 تقسیم 2 له 2 سره مساوي کېږي. 2 ضرب 1 2 کېږي. 15 منفي 2 3 مخرج په خپل حال لیکو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي 2 3 پر 2 مثبت 1 2 پر 3. د دې ساده کولو دپاره باید موږ تاسې لومړی غیر واجب کولو عملیه ترسره کړو، یعنی 2 ضرب 2 مثبت صورت مخرج په خپل حال علامه خپل لیکو. 1 ضرب 3 3، 1 ضرب 3 یعنی په دې ډول به ولیکو مثبت 2 یعنی صورت 3 په خپل حال. 2 ضرب 2 4، 4 مثبت 3 اوه، 2 په خپل حال. علامات د دوی ترمنځ څه ډول ده؟ مثبت ده، مثبت. 1 ضرب 3 3، 3 مثبت 2 15 کېږي. 15 پر 3. دقت وکړئ داسې عادت نه 2 ده نه 3 ده چې هم پر 2 او هم پر 3 یا هم پر ځان او هم پر 2 باندې وویشل شي. علامه هم ترمنځ مثبت ده. دې دپاره باید LCM پیدا کړو چې LCM عبارت ده له شپږو څخه. شپږ داسې عادت ده چې هم پر 2 او هم پر 3 د ویش وړ ده. د LCM د پیدا کولو موږ طریقه زده کړې وه. د LCM د پیدا کولو دپاره ما ځانګړې برنامه جوړه کړې وه. که مشکل لرئ نو مهرباني وکړئ هغه برنامه وګورئ، انشاءالله چې مشکل به مو حل شي.
شپږ تقسیمې دوه مساوي کېږي له درو سره. 3 ضرب اوه 21 کېږي. مثبت علامه ولې لیکو؟ ځکه د دوی ترمنځ علامه مثبت ده. شپږ تقسیمې 3 2 ضرب 5 له لسو سره مساوي کېږي. 21 مثبت لس 21 کېږي. مخرج په خپل حال لیکو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي فرض کړئ 3 1/2 منفي 3 5/2/5 2/5 منفي 2 1/5. دقت وکړئ د دې صدقه والو ته. لومړی موږ تاسې باید غیر واجب کو. د غیر واجب کولو دپاره دقت کوئ. 3 5 15 15 مثبت صورت. مخرج په خپل حال لیکو. علامه خپله لیکو. دې ته هیڅ عرض نه لرو. 2 ضرب 15 لس مثبت 11. دا علامه د دو نه ده بلکې دا علامه د کسرونو ترمنځ ده. دې ته مو باید فکر وي. 2 15 لس مثبت 11 تقسیم پر 5 یعنی مخرج په خپل حال لیکو. مخرجونه مساوي دي. له مخرجو څخه یو صورتونه تفریق کوو. 11 منفي 11 11 منفي 11 مساوي کېږي لی 15 په خپل حال 11 منفي 11 له شپږو سره. انشاءالله چې تاسې به د کسرونو د څلورګونو عملیو کې د جمع او تفریق له عملیو سره یو څه اندازه اشنا شوي وای. یو څو نور مثالونو ته دقت وکړئ. یو سوال ده په دې ډول وای که چیرې قوس پکې شتون ولري نو باید دې مثال سره هم اشنا شو. که چیرې سوال په دې ډول وي دقت وکړئ. 1/5 منفي 1/3 مثبت 1/5. وای دا صحیح پده حسابي پده ساده کوي. د دې حسابي پدې د ساده کولو دپاره باید موږ لومړی قوس ساده کو. 1/5 خپل لیکو. علامه دې خپله. د قوس د ساده کولو دپاره مشترک مخرج پیدا کوو یعنی السیم چې له 15 څخه عبارت ده. تاسو کولی شئ چې د السیم په طریقه باندې لاسته راوړئ. 15 تقسیم 3 له 5 سره مساوي 15 ضرب 1 15 مثبت 15 تقسیم 15 له 3 سره مساوي کېږي. 1 ضرب 3 3 کېږي. 1 ضرب 3 3. 1/5 په خپل حال لیکو. علامه هم منفي. 15 3 8 کېږي. 15 خپل. موږ کولی شو اوس یې ساده کو. مشترک مخرج 15 په نظر کې نیسو. دقت کوئ د دوی ترمنځ د علامې ته. د علامه څه ډول ده؟ دا علامه مثبت ده او د قوس کې شته علامه منفي ده. دا علامه منفي ده. 15 منفي 3 2 سره مساوي کېږي. مشترک مخرج مو 15 په نظر کې ونیولو نو 15 که پر 5 باندې وویشو یو کېږي. 1 ضرب 1 1 مثبت 15 پر 5
پنځلسو د ویش وړ نه ده. باید مشترک مخرج 15 ونیسو. ګډ یا مشترک مخرج که 15 پر 25 3 یو ضرب 3 مثبت ځکه کلمه ترمنځ مثبت ده. 15 چې په 15 شو یو ضرب 2 کېږي نو جواب یې لاسته راځي 15 پر 15. 15 پر 15 که صدای کو هم صورت پر 15 د ویش وړ ده خام مخرج جواب یې کېږي 1 پر 3. انشاءالله چې تاسې به یو څه اندازه د کسرونو د جمع او تفریق عملیې سره اشنا شوي وای. د دې دپاره ما یو کوچنی فعالیت راټول کړی ده دا هم درته لیکم ترڅو تاسو په دې باندې کار وکئ او یو څه اندازه مو مشکلات راکم شي. یعنی په ریاضاتو کې چې څومره تاسو کار کوئ په هماغه اندازه مو مشکلات په ریاضاتو کې راکمیږي. تاسو مهرباني وکئ مختلف کتابونه پیدا کړئ او په هغې باندې کار کوئ. لومړی مثال ده 1 پر 8 1 پر 8 1 پر 4 مثبت 1 پر 4 مثبت 1 پر 2. دا ساده کوي. دویم مثال ده 9 پر 5 منفی 2 پر 5 مثبت 28 پر 5. دا سوال ساده کوي. دریم ته دقت وکړئ. 3 2 پر 4 منفی 2 1 پر 5. څلورم مثال ده 2 منفی 1 پر 2 په دا حسابي ساده کوي. د دې ساده کولو دپاره تاسو کولی شئ دې ته یو مخرج ورکئ او له هغې څخه وروستی ساده کوئ. په دې ډول هم ساده کیږي. یو بل مثال ده 9 صحیح عدد 1 پر 2 مثبت 1 2 پر 3 مثبت 2 پر 6. وای دا حسابي پدا ساده کوي. د دې حسابي پدو قیمتونه لاسته راوړئ. په دې باندې کار وکړئ. هره موضوع سي چې وروسته ما درته فعالیت اچوله ده تاسو هغه بغیر له کار کولو څخه مه پرېږدئ ځکه په دې سره ستاسو موضوع تکراریږي او هغه ځای کې چې مشکل لرئ درته په نښه کیږي چې د دې په تکرارولو سره مو بیا مشکلات راکمیږي. دا وه د نننۍ ورځې برنامه. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.